راته مولا تلو نو پاتم اورس پکې یو بوډا غوندي او جړل چې وی جړل نو دی مولا کې خیالو کو چې والله سر پیو شو دا د سپینګری چې اثر شو دام ډیرا ده چې تقریر بس کو بوډا راغوښتو چې ماما کومه خبره در باندې اثر کړو چې ود جړل هغه ورته وی چې ملا صاحب پختنه ما کا پختنه ما کا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه پتا کومه مسلې اثر کړې وی چې وښ وازله مې چاو دای ما مې زړګای لټاوا ما مې زړګای لټاوا وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې پتا کومه مسلې اثر وکړو وی چې ملا صاحب مسالو خلاقه پویم ما یو ورغومای پیژنئ چیله د چیلای بچی ته ورغومای وای پریدای جبک ما یو ورغومای و ډیره پاستا ګیرای وا غریب مرشوای دا تو چې دا مسالې کړو مو دې ته وکاته نو دا پاستا ګیره دې چې خو څاولا نو مالا مې ورغومای را یاد شه نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو اوس د داسې مولا ذموار نه یم لکه تیرات یو مولا لا قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختميږي چې ورکوم الله صاحب باس بکو کا پړ میکړه تخته با او کا پړ دکړم تخته مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قران او حديث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دغه په څه کې ما سره باس ول قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شه دی چې دا سلوه کرخه چولې ده او په د پاسه دا څه شي دی مولا ګوري چې خدای دا خو د ریاضي څخه قرام نه ده صداغه او استرلاب کرخي مرخیم نه دي ومیا ضرب او تاسو غوندې ورته ناشتي قاضي صاحب خو په چاړه ده ومیا او چې را قاضي صاحب په دې خو نه پي ومکت پیاڅا او صوبنه تشه راسترا داسې پیاڅا نو وای پاسه په صوبدي تاسو ورته څه چې لوی دې مله سپراکا دا څنګه ملوي چې پندستون کې د سبق ویل د پیاڅا او صوبنه پیژنې نو دیکھو وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سوال مو کوي چې خلاصې کیږي داسې کرخي چوي کاګي وګي لکه انګريزي چې لیکل شي ویا داتشه دا نور دودا ناردی دا وی قاضي صاحب والله کا پدیم پګ مېلا د سپرا شي غوڅکی متیاز نه پېژنه غوڅکای چې متیاز کی داسې کاګي وګي ول قاضي صاحب دریم مو وای چې بس تخته وی چې درم سوال دادای چې ټاپ ټیپ ټوپ ووی ضروري هغه والله که پدیم پويږي وی چې مالا سپرا شیخ وڅ کی سوټه نه پیژن اول چې راول ویږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ دا زمونږ ملک دی ما نکو ما خاموس کې امام پس زور سره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو سلورم تپاسه نو دیور پس رستو ناواز کوي چې پورا دی منځو شو سلام وګرځیدو ما مې نکته وی چې دا تاخو مزمات
وای چې مونږ دې دمات شکای ما مات شه مالی په مونږ کې د خبرې وکړې وای چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شو مالی وای چې مونږ دې مات شه کډیر سر مې ور سره خوب کو مونږ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا اشهدو په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړه کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شوزوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي ودا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګ حلال کړي چې مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم زیو ول خو تعال ته مانځ کې ویل چې چرګ حلال کو نیغ به جنت ته زینو مامدا چرګ راونی و چې ز جنت ته لاړ شي ستا ویل خدای کور روان کدا خو ز خلقو ته وې ځان له خو نه ویم ولی دی چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې وویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه دیخ تیوزه خخول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې حلال کړې مړم مړ وی جنازه دی روانه مړه وړه دی دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مال څه وصیت کړو ورکوزه شوی ده ول خخت در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ اجرګ ول خودره غنو پاس چرا ټوپ کړه ده आवाज کړه ده ول خلک واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی ده راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی نو یو وروړه هغه کار ده چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپیټال ته می ضرورت مته دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي پنیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخ ورغله ویل ماما په خیر شه ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیال وکړي دوی چې د دې خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره د سپینه شي او پرې دي نو په بم ولګي نو څه کپرې دي نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوريه چې مخ کې تله د چرګ په مخ ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ول خوريه ډېرې بدې چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان
ول ماما زم در سره بلاره ګډړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلي دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شمونو خوري په دې کې بشپه تیر کونو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګډړ وای چې ما خورایونو زه خو به ودشم او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه راخه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه تایل چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیریږي چا ورته رانیز دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نکومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیاده ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن را روان هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خلک خلای ورا چولې چې سات تیر د چرګ را پاسونه چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دی وې ډېر خدای کارغه څه شو دا سه بار لګتلې چې چرګ رانیز دې شو چې خوریا وې زما په خپوم داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو یو تپوس در نکوم کدي حال نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غړپ کړی دی هغه د خلقو مزاج زتا سو تخیم په یو ځای کې لرګي خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چاله کدا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کیو هر مراد پیاسي لیږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دی ګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط دا سره مشهور شوی نه دلته دوه ډمان چا مړ کړی دوپړو باجو سره ډمي سره تریو چلته امړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نراله وي بچی می نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب می ولید چې خلکو نډیر تنگم او دې زنه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وسو دغه سلرګي په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودام استاسو ایمان درته خودو کور امران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې ک الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو مورید لري چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې د راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھئی میں روٹی کھا کے ته ود گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے آنا مالاو نو مونږه خو پریدي زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره دومره د تبخی سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطنی طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي ډوړېدل او د لرګي کاسا وا باغې کې مې ولا چرومي وستو بیٹک تنو ما ته وچ ایکی ماله روټي نه ما ته چې روټي کې ګډي دې پېن مال ظالم روٹی تے ساگے ویلے پلیٹ کاسا ود لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا ہے اے او پلیٹ ویلا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی کھاسو تا تواڈے نال میل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا اے کھاسو
سکړه کرا دغه کوم مړای کې خدا دغه چل کوا دغه ورسره یو د بجازیانو صدر واغم هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے سے خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نوکر ډیر تنگو د خان چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیال وکړي چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره وکړي خان په کمره کې دننه ناشته او دی غریب یو غټ کوتک پیدا او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خانه راکېخوي چې راکېخوي نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان خه کولی شي دا د په شکل چنډه خان لاسم نشي اچولې نو چې خیوال چې خلاص شو هغه منډه کتانې تر پورټ یو چې ز خپل نوکر واله پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس پر رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه تي نو عدالت عالیه کې زت عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ویل زه دومره بی ادب یم چې ما د نمک خورلې دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زاو رپورټم پماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا وي خان ته وی چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینی مرداروم دي هغه ورته جزې والم ویلو غواړه معافي کینی اوس ته جهنم ته لېږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وی چې बाबूजी माफी तो मैं मांगता हूं लेकिन वो अंदर की बात या तुम जानते हो और या मैं जानता माफी در نوالم غوا کوټه کې خبره ہوتا او ما ته پته ده ظالم او دم عالم ز او معافیم در نه زغوار دیکھو وګورئ دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن راته یو جنې ټلیفونو کو پټ दुकान के नास मौलाना बिजलीगर साहब हैं मैं जी बोल रहा हूं वे आप हैं माला वे कि वो आप औरतों के पीछे लगे रहते हैं मैं ऐसी लड़की नहीं हूं कि मेरे पीछे भी आप बात करेंगे माला आप कौन लड़की है वे मैं बदमाश हूं और मैं जिन्नात में से ताल्लुक रखती हूं माल मैं देव में से ताल्लुक रखती हूं तुम जरा सामने आ जाओ ना तुम जरा सामने आ जाओ तुम जिन्नात परी हो और मैं देव पता लग जाएगा फिर दादा खजवाल खजोलम चिपकोर के टेलीफोन न लगोली दा तमाशे पके शोरू दी खजोला चिपकोर के टेलीफोन जी न कोल लगोली दा پکور کې ډېرو خلکو ټي وي خېده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دندونای دي په کې سګوري ته چې باروزي دا دندونای دي سګوري وی سي ار راځي په وی سي ار خشه تا خدای هلاک کچه هلاک په وی سي ار کې او خسي زونه په ټي وي کې او خسي زونه نو د دم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اس د جمعه پشپا بخلقو تبارک الذی تا وگی خو سورۃ یاسین تب وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غه ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعه پشپا هغه ته ناشتي نو د دم قوم مبلغینم دمان سهار چې تاسو را پاسئ یهرا بیګا دیولی دا ملنګي په کې لاڅ کو اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا پدې کې بل څه پکې پهلوانی دا کته شه دی پکې بل څه شه دی پکې چې اخبار کېنده ک داسې ته خو ګوره کنه
اخبار کہندے ملوک دے کس شے دے ټول ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفاتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیڑا تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا و ما پیړای چې د قبر نه را پاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کړه ټینګي دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. شیطان یو ځل ځان دی الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار شو چې دا چلی ور سره او کو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیڑا غرګه چې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي ورازي کنه چې دا سي بار چکر وو بار وروت دا سي د لاوري سه په مټيي تیر شو چې تیر شو نو موسی عليه السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دې ته مخکې تیر شو پاغه الوا مچان کې ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله هغه سره سبا یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې په چرمخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه دې پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاسپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کتل زتا سره ولاړې مودي په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی وې دې شیطان ته وای چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته د الوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار به ولې جنگېده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لارډ میکال قانون د ستا په ملک کې تا خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روزه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لارډ میکال جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کمې لوبې ستا په ملک کېږي
شرمېدل یا ته د اسلام نوم ولې لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړ کړه دا یو خدای پاتې دی که دایم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم نو ورمنډه کړې د هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی سړی په یو کلي ته ننوت د کلي خلق راووته ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته اخلاص کړي ورته وی چې دنه زه خدای نیم خلاص کړی خدای ما د دنه را خلاص کړو دو وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو تا اوس عقلو تا بجلی فعل کېدو سره تا ته دغه لګېدلې دي جنریټرې اټومیټیک لویا بجلی فعل شي اټومیټیک جنریټر چالو شي صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فعل شوه هغه د بادشاہ خزي دي صاحب بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو ولدا دکانونه لګ ټاکتي دي ورجو غړونه دادي خوري کنه هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورځي ملایي کله بادشاہ خزو څه خبره بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي اوس خو د بادشاہ خزه تکه خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایويږي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایويږي هر شی مفت بیا خبره ده چې دا شرمېدلی په پويږي نه کابل نه یو سړی تلو هندستان ته د یو الوی دکان ته ورغی دا الوا کړه ډک پروت نو دې سړی وې چې دا سړی جوړ روند دی دا دکاندار دومره الوا پرته ده د خورینه ورته ناشته نو د لاس ور وړی دی چې نوړای راغسته په خله منډه چې هندو په خلاص شو دا پیرا ټوپ کړی دي ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرې خو دا د هندوانو مزاج ځکه کرکه به مونږ نه کوله و آرامي غوندې قوم وهله دي او پولیس ته ویلي دي چې دا لوا ټول کړه پلیت کو لاسي ورو پولیس نیولې دی او مړه په خره سور کړی دی او مخه ولا تور کړی دی او ماشومان ورپسې کړی او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېدا او د په خر سور روان کړی سمودا پس چې وطن تراغه کا وطنانو ته تاسو کو چې به هندستان رفته بودی وی چې بلې صاحب او تلهم وی چې تور وطن بود افغان هندستان نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود بسیار هندستان ډیر خپل برای چی وی خوردن حلوا درونجا مفت حلوا پکې مفت ملاوي لکه دې به وقوف ته خوردن حلوا درونجا مفت سواری بخر مفت وفوج وتماشاها مفت فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغیږي د هر سال ته مفت هندستان د څه خمل کړي اوس کلهغه عقل لري ما دې خبره ته وګوري چالوایو خړه دا سچ ورته ملو سزا وا لیکن دې به وقوف تنه عيش جوړ او دې حکومت سره چې سکیږي دا دوی ته سزا ده په کراچۍ کې 150 خلک ژوندۍ اور کې سوځیدل دا د دې پوزه پرې کېدل دی بیا خبره ده چې دوی په شرمېږي معلومات ته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو الکو او مور ته ویل چې دې مولا واده وکا
اده مولا واده وکا که نیویژنم ده اده مولا واده وکا که نیویژنم ده امور ډیره تنګ کړه هغې وله واده دی وکړه یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادې رامنډه کا وادې رامنډه کا امور رامنډه کړ چې بچیا میله مې سپېره شه څه چل وشو وی چې دا ښځه مې اور خاړولوله مې نه پرېږدي وروسته نه مې تخړوي وای په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه لکه ملک چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل کوي دا حسن د دې بیا د ډمې به څه مخې رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي که خاپیری د چین ماچین شي مه یې وینه درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلندره مخکې سیټ اوزګار کا دمه یې در سپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلندر اوس ما ته هم ګوري او هغه ملک زوی ته هم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار ویل کوس کته دا څوک دی زه اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دی خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته داسې وکتل وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ته دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کېنوه او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي مو خوشحاله شي خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا ته مالو دراو چې وې درول مال الکه خبره اور اگر امنډه که چې ګینه سیټ ورته پریدي مالته خو ککړه کو نه پرې خو خارشه دا در نه روانه شو نه شرمېدلو به غیرت د ذلیل بچو کمسلو کمیناو دا چې خپل خزرم چرته ډولۍ شي هغه خزې درته سپای ښکاري چې کمی په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی په خوا به دا اینده وي په دې بازار کې داسې ګرځېدی لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به په خوا اینده وی ګرځېدی نو یو سړي په هغه اینده وی داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي غوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولي مال به راوړي او په کوواټ کې باغی الواګانې په خولي مال زه خو جیل زه چې چرته په مزه کې که دوزخ ته امام تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دغه وګورئ
تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډيږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي د صدر کلب مې ویلی د غیبي ملائکو لیکل چې صدر کلب نه صدر هاوس جوړ چې صدر هاوس جوړ کو نو توهین صدر شو نو د فصول مارشل الله کې زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینم کوارټ جیل کې وما چې بیا مارشل الله عدالت ته پیش کوم یو تاده سي چل کړي مالما خدا نه دی صدر هاوس معنا د صدر کور کې پاگل او بربند ډانس کیږي ما دان دی ویلي ما کلب یاد کړي وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا سلور واړه بزرګان را سره پی او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي نه ماشاءالله عدالت تماوي چې دا سلور واړه دروغ وي کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وي چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی روغواړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وای چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړي چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم امیجر ورته وای چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پدرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر رہا ہے ما تیل ما کو نوے وعدے کڑے دے مال چنوے طلاقی سے خبر داغا میں ورواچول ماتا مارشل اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالا جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑائی ہوئی تھی تو یہ خبر پوئی گئی چاته ویلې شي په دې منبر در تار څه ویلې شم کدی لارې تشم بیا د تطرخه خبرم نشم کولی چاته بچو کڅو پکور کې ګډیږي وای بستا څه کار دی مونږ سره یو سیږي خړا لعین هغه ته وای خړا لعین ناغه چې خزه بوډه دا پټګډګی نشي سورول نو لوري سوره کوي الګا دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یو بچی داغه شرمېدلې قوم ګران او محترم اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کې 60 تاسو اوري دا به تاسو ته په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې 60 هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو ناتونو تلاوتونو کې 60 به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 252912 سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی اجمه منس کې مې مالکه کز جیل تلاړه مې یو आवाज وکړ بالکل مونږ د پسی مال په آرام کې استاد د جمعات کې چې سمرا ناسي په ایمان وای کزه بوت نمبر پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه ما پسې خدای ته ګورې مرزي او زوم نظم زکا ما حضرت وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زه د چرګي چرګانم ته تاسو کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور الحمدلله
دې به مونږه جنت ته. غریب راغی اختر دې مبارک شه. خلک چې غاړي وزي که خیال کوي نو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې مړه رب دې خپلې لراوځي غریبانو دې خدای دې خو بس اډو عقل پکې نشته. هلکه خدا سي غاړه ورکاو بس لاس ملا داسې 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 غټ راغی. السلام علیکم. په دې خار کې تاسو د زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګورئ کنه. السلام علیکم. دا څه به ورته لکه د ټپوس وزره او پړپای. دغه له شان صحابه بیان زم چې د جمعات کې ناس دي اوس ما سره یو خوړ وې د وبو چغلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې به ورچو زئی او بیا مان در ټوپ کړی وې چې زئی رخصه چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نوالتا هغه فوجي زیاده نو یو اس بي او پکې راغلی هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي. جګړه شو ماته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو. بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره ټول د جمعات کې چناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ کزه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته زه سوزل جیل ته تلم یو را پسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوي خدای مو بخا ویل نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چره په پردي ایمان تور نه دا کړی خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ. اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت الا ګوري چې دوی ته په دې سپېګمو کې ورننه وي. زکا چې د کراچۍ په پلازي کې خو میاشت دننه نزي او دی خو وګوره میاشت ګوري څوک اوږي تګي نهر بربند معززین میاشت نګوري بنگلو والا میاش نګوري بنگلې د وی سی آر ډي پی هغه میاش نګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نګوري میاش دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تګي نهاري ګور ٹھیک شو. بیا خوار چې میاش وګوري داغه بیا رسېږي کیږي پلازي کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې دغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې جی ما میاش کتلې ده دا دلته چې ناست جی ما میاش کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډه چې اوس مې الټاونه نیس خبیا کم چې د دوی تالی سکتی د دوی تالی سکتی ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے منگا شہادت ہے کلموں کے ورته چاړو منډم او ګراز والا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده
80% 90% مونږ سره اخترم کوي او روزه ٹھیک شد ګاز ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسندي دا یو څو شرپسند مولیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن واله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپای کنه تپای 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارده شاخه تا خایز ویلې کلاشن کوپ ور کړی نو واده کې برامه ده د بالا مړې په چا به شلخه تماچ کوړې پیدا کړی تاسو سال جوړ کړی په مړي کې جواری څوک کوي ولته جنازه پراته یو دلته جواری کیږي وی خندر ته د خپل ګریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماف نکړه د قوم زماف نکړه دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر ده قرآن وې دا قرآن دې اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورا شکل هم نه لري د لجلا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون ده کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا دې زما په ومه پیړې لعنتی چې زبده قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زماف نکړم قرانونه او خوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړې خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوی دي او دلته لوی شوی دي الحمدلله کالج خو څکه چې پیلی او دویم جمعه تمرانه په سکول کې نه دی دا تاسو چیلای چې زی او راضی کړه کله دا چلتي کله دا چلتي کله دا بز پریدم نه پریدم بم نه چې زما دا جب په دې خله کې ګرځي او ما تاسو پرې خوینو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پويږي نه چې دا بیت المقدس څه ته وي او قبله اول څه ته وي او خدای خبر پته نه لګي چرته جمعات بینو دا یو دا خدای قمقل وای مالکت نیت چې په موږ کې تړې محکم خوا کې و امام ستانیت چا پسی و امام پسی و د امام نیت چا پسی و محراب پسی و د محراب نیت چا پسی و مکی مدینه پسی د مکی مدینه چت نیت چا پسی خدای پسی دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته هو بس برافات الوعد او کیر دی او شربت دی او اخرى او سټاو لاس چتکو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چتکې چې دا والی او یويس په بنیره لا الواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زایدی یا علیین ده یا سجین ده لاړو بیا بنیرو ته ناراض
دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپه خلق خیراتونه کوي یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکاره مولوی صاحب صدر کے زد بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا حسن تے انہوں نے منہ پھکے حسن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچاں وچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑا سلوٹ ہو جائے اگر اشتیا بے گالا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کئی چی مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترسا پوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوئی دیو نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی او خپې پاس وړندوم او درته ویم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو تړک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو تړک دی خو چې تړک شي په دې غوږت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک ولی زی تاله د سړی توپ چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدل نه دی د سن 65 په بمبارے کې او تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ماتا سپی جنم نا پدے خبر پوئی گئی دوی سره یو سٹیمپ دے چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش بجلیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما حسن دی ویلی وہ قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشتا کونینو ستندا ار څوک چې راځي وهم به ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض کوي چې ستندې ولې دې سړی ته ولا دا به وقوفي ای به کنه وي وای په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کچا بستر نه جوړيږي نه زمونږ د خدي کیسه چې درته وکړه ایرلې چې بیرلې چې والا یو ورځ خار تر اتل مون کوړه نو په سپینه تانه باندې د کسٹم والاو چیکینګو کله خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیسم ولاړی او کسٹم والام ولاړی او سلا ولاړی تاسو ته پتا ده ایرلې چې بیرلې چې لا ولاړی چې څوک پیزي هغه ته داسې کوي ما او تاونه چې پیور شي قانون دې لاس کې واه ناغي خزم ځان سره کسٹمري برتی کړی دي خزي اوس خو مبارکم شه د خزو پولیس هم جوړیږي د خزو پولیس ما وی چې کتا سو چرته زړې مړې وی کنه نو مرزاګړې برتی کوي وایشه ځکه مرزاګړه خزه زړه پکار ده الګا تجربه کاری او ځوانه په پسپای توپ کې برتی کوي د خزو پولیس جوړي نو د کسٹم کې خزي وي الاره ترو خته نو په خلکو داسې لاسونه وال چې څو ور سره شته نه نو دا زمونږ د خپل بوډای چې دا نو دی وته چې بچي دا نور چې دام کې لک په مام یو چوف وکا هغه ورته چې دا جوړ میاګنه ده دم اچي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکا ا کسٹمر په خنداشه د لارې نه منډه کړي دا چې دا څه قمقله پکې ناشته دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی ایو کوچې بل کوچی ته وي چې پته خان اورور
هغه چې کعبه د خدای بخلې وین اوس به ورته ناست وي جمع سخته یخنی و سخته یخنی و نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو یې نو ځکه چې یخنی دا ډېره چې فتح خان وروره چې وې کعبه د خدای بخلې وین اوس به ورته ناست وي ګرمېږي به هغه چې دا اور به هلته وي او دا بے وقوف قوم دے بدبخت کم بخت چې دوی دا زیارت ډالای څه مطلب دی د زیارت اورس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت ته دغه کال کې چې اورس کیږي دا زمونږ د بالا مانه د لپنګانی کوي نو یو شپه د نکریزوي او خزراشي صاحب شمه ممه په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ترست په قبر په خپل باندې نکریزي او تپی وې دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنداګان ور سره وي خپه نشي ایو سره مونږ نه کولو خزه په زور راواستلو جمعات کې موچایو چې چلو نو چې کور تلاړو خزه په سې کوتک راواغستو چې ماته ته ویلي چې دا جمعات په ما راست نه او دا مونږ تندې مې ورته یې خنو چې موچایو خورم نازیزانو عرض مې داو چې دا منځونه و غیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي زکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پیژندل نه دی یو سره او تاسو کولو کرتے گئی ما نزل لري ورکېږي ورکشي پسترګو می بد لګي د بیړی غر کا شتیدات جلسه یې کړې تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټی ته ور روانې شوې نو دې تاش دا شي کوي او یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې یا خدای راوړې نیو خان نوکر لګلې دی کلی ته سکار پسې ا نوکر واپس را منډي خان ورته لاکار دیو کو ویل نه ویلی ول دا کلی خدا سے ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ول ما وی چې خدای خبر چې په ما بچ کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تبا کې یا خدای امریکایان مونږ منبران کوو یا کني کوو امریکایانو له ووټ ورکو امریکایانو له حکومت ورکو یا کني کوو مونږ خدای پاک چې مونږ په استماته وای په ایمان چې زه د سړی په ځای خر راواله مولور ورته نکاح کوم نو ګناه د خر د کزما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپل وتړو نو د خر کار څه ده لتهوال نو بیا جاړی ولی تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانی په دې سینماګانو کې بس سپیکرزي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکي او د سړی ځامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې بس سپی غول کوي کنه بکي ها دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سباری او د سور بچي چې را پاسي د بیلیټ دکانو بس ٹھیک ده دی بیلیټونو باندې با دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سرک ته به خلک راوغورځي که د قوم بچي وای چې مونږ نه ورځو میوزیک سنټر راشي ټول د سوټمارې زامن چې مېندې د ورځې سوټي تپي پردای جامې وینځي داغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړی زامن نه دا د سوټمارې زامن مازیګر ز ګورم په بالا مانای کې یو وی سی آر پوګه کړی او یو ټلویزیون پوګه کړی چې ما ته وګوري دا څنګه چلو کی او منډه وی او تیریږي ټوله شپه مورې پردیس وای د مورې توره شړای لنګ او د لور کاسیره څومره درنګ دی دا د سټمارې ځامن ټوله شپه دا ګوري کدا د سټمارې ځامن قصتو کی چې زمونږ مور سکه یو دا مونږ څکو دا میوزیک سنټر به ټوله تباشي کنه بشي اخر څه د سړی ځامن خو تاسو هم شي کنه حکومت خدا سے خدای راستی کراولي چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب اخو سوچ مکوي بس یو ټکی اخیری واوري یو
عاشق ته چاوي چې بے قرار ډیر یو جی ډیر بے قرار ورته وی زړګي لا ډاډ ورکه پخپلا مدام بسوک ډاډه کوي وشتلی زړونه زړګي لا ډاډ ټول وای تاسو ټول وای خو خو خوار شي زړګي لا ډاډ ورکه پخپلا مدام بسوک ډاډه کوي وشتلی زړونه نو دا خپل ځان پخپل ټیک کوي نه خدای راستی کو حکومت ټیک کوي نه خدای راستی کو مونږ ټیک کو مونږ ځان لدر تدا سي پتاک کې ناسو چې کله بدر کې غټ سانډا غزي مونږ هم در تاسو شروع کړو تاسو وایي چې تاسو مرشي او مال راشي استاد سمره کپن لګي چې څه ما سلوي غزا عثمان تبوسو